د ننګرهار والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي د ولایت کې د جمهوري ریاست د ملي پراختیا د عملیاتي او ملاتړ ادارې او د بنایي ساختماني تصدۍ لخوا له تیر 1990 کال را پدې خوا د 1,604 میلیون افغانیو په لګښت 18 لوی او وړې پروژې پیل شوې دي چې نهایي بشپړې او همدومره یې تر کار لاندې دي. له دغه پروژو لومړی د ختیځ زون روغتیایي کمپلیکس دی چې د بنسټ ډبره یې 1990 کال د چنګاښ میاشت کې ننګرهار ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر پر مهال په 2000 جریبه ځمکه کې د خالص بابا فامیلو سیمه کې کېښودل شوه. دغه روغتیایي کمپلیکس 600 بستر او 8 ودانۍ لري چې تر دې مهاله یې کارونه 80% بشپړ شوي. د مسؤلینو پر وینا په دې روغتیایي کمپلیکس 1 میلیارډ افغانۍ مالی لګښت راځي چې ډیر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ډیری پروژې به زر ګټې اخیستنې ته وسپارل شي چې موږ تاسو به شاهدان وو. غږ مو په خلکو هم دا دی چې دوی دې هم راشي، هغه که د ولس استازي دي، که مدني فعالان دي، که نور رسنۍ دي، چې دوی هم په دې ولایت کې د خپلو پیل شوو پروژو څخه لیدنه وکړي تر څو دوی وپوهیږي چې کارونه په منظم ډول او ښه ډول روان دي. له دې سره جوخت د ننګرهار شاهي ماڼۍ چې له تیرو څو کلونو راهیسې جوړه شوې او اوس یو ځل بیا د دې ادارې او ریاست جمهوري له لوري د بیا رغونې کارونه پیل شوي دي، په چارو کې 15% پرمختګ شوی دی. د ورزش په برخه کې د ننګرهار لپاره د لوبو په یو جمنازیم هم کار روان دی. دغه جمنازیم په یو وخت کې د 1500 کسانو د ځایدو وړتیا لري. له دې جمنازیم څخه د لوبو ترڅنګ د رسمي او غیر رسمي غونډو او کنفرانسونو د تالار په توګه هم استفاده کیدلی شي. د خپلواکۍ اتل شاه غازي امان الله خان مقبره چې د هیواد له تاریخي ابداتو څخه شمیرل کیږي، د بنایي تصدۍ ساختماني شرکت له لوري د بیارغونې کارونه ترسره شول او پرانستې د هیواد د خپلواکۍ سلمې کلیزې نه څو ورځې وړاندې ترسره شوه چې اوس ورته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه خلک د لیدلو په موخه هم راځي. له دې سره په څنګ کې جلال آباد ښار کې د باچا خان په مقبره هم کارونه روان دي. د مسؤلینو پر وینا د دې ودانۍ په کارونو کې 53% پرمختګ شوی دی چې ډیر ژر به یې چارې بشپړ او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. د پوهنې له ډګره ننګرهار پوهنتون کې د نجونو اوسېدو لپاره یو شپږ پوړیزه لیلیه باندې هم کارونه روان دي چې تر دې مهاله یې 50% کارونه بشپړ شوي دي. دا لیلیه په 1500 متره مربع مساحت ځمکه کې جوړیږي. په ختیځ زون کې د عملیاتي واحد رئیس سید عمران سعادت وایي یا د ټولو پروژو لپاره 380 کاري ورځې وخت ټاکل شوی چې د ټولو د بشپړېدو وروستۍ نیټه د 1499 کال د غبرګولي میاشت ټاکل شوي چې کارونه به یې بشپړ شي. د ټولو هغه موادو چې موږ په دې پروژو کې استعمالوو د هغې لپاره موږ سم ټیسټونه ترسره کوو. د هغې مکمل دلته د مانیټورینګ مکمل یو ریاست شتون لري او بل همدارنګه د ښارسازۍ، همدارنګه د ولایت موږ ټولو مدني ټولنو ته ښه راغلاست وایو چې دوی دې راشي او د دې پروژو څخه د لیدنه وکړي. د ولسوالۍ په سطحه یوه عیدګاه یو مسجد د رئیس صاحب جمهور له طریقه منظور شوی دی. نو انشاءالله مکمل کار خلاص دی او موږ عملاً اسسمنټ ترسره کړی دی او په ځینو ولسوالیو کې موږ پیکار هم پیل کړی دی. د دې ترڅنګ جلال آباد ښار کې په 2 جوماتونو هم کارونه عملاً جریان لري. یو لوی جومات د جلال آباد ښار سبزی منډوي سره په 3200 متره مربع مساحت ځمکه کې په 2 پوړیز شکل جوړیږي چې په یو وخت کې به د شاوخوا 2000 لمونځ کوونکو د ځایدو وړتیا ولري. په دویم جومات د امیر شهید باغ کې کارونه پیل شوي دي چې په یو وخت کې به 250 تنو لمونځ کوونکو د ځایدو وړتیا ولري چې 40% کارونو کې هم پرمختګ شوی دی. همدارس ننګرهار کې یو باب ټولنیز سالون چې 3200 متره مربع مساحت ځمکه کې د جوړېدو په حال کې دی. دغه سالون به د خلکو د مشورو، جرګو، فاتحې او ټولنیزو ستونزو ته د رسیدو په موخه به ترې ګټه اخیستل کیږي او 80% کارونه هم وړاندې تللي دي. د روغتیا په برخه کې د ننګرهار حوزوي روغتون لپاره انتظار خونه هم ګټې اخیستنې ته سپارل شوي او د ځمکو او قبایلو ادارې ودانۍ چارې عملاً جریان لري چې ډیر ژر به یې کارونه بشپړ او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي.